نو د دې لپاره به دته ضرورت چې دی په وجود چې هیټ پیدا کړي نو دا هیټ پیدا کولو عمل ته موږ وایو ترموجنیسیس. پښې د تری د مړی چې دلته یو ګلینډ چې هارت اٹیک راځي فالجو ته کې دی بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن موږ په ترمو ریګولیشن باندې کلاس خلو چې ترمو ریګولیشن چشته وایي خو یې نه مخ چې موږ هیموسټاسیس لږ ډیسکس کوو چې هیموسټاسیس چشته وایي. هیموسټاسیس د هر جاندار په وجود چې یو داسې صلاحیت تا یو داسې ټینډنسي دا یو داسې قابلیت تا چې د وجود دا کوشش چې زه خپل چې کوم نارمل حالت تا د وجود آغاز نارمل وساته او د چې نارملټي نسی راي نو دې عمل ته موږ هیموسټاسیس وایو. لکه ته به وایي چې څرنګه نارمل لکه لیټ سپوز د تا وجود چې کوم ټمپریچر دا د وجود چې کوم نارمل ټمپریچر دا تقریبا 36.4 ډیګري سی نه واخله 37.3 ډیګري سی دی په من چې وجود کوشش چې زه دی په من چې ټمپریچر آلموست وساتم دا تقریبا د نارمل ټمپریچر کېدلی شي. اوس ته لیټ سپوز زمای دا او په زمي چې ته سحر وختي په بسترې نه روتلې ښه ګرمې او باره یخ ته روتلې نو دلته د تا وجود ټمپریچر چینج کیږي ایکسټرنل انوایرمنټ سره دی چینج کیږي. ولې چې په فزیکس کې موږ سره یوه لا ده فرست لا اف سیکنډ لا اف ترموډاینامیکس. سیکنډ لا اف ترموډاینامیکس دا وایي چې کوم هیټ تا کوم ګرموالی دا به له هارډ جي نه کولډ ته درومي. هیټ پاره داسې نسی چیرې کېدلی دا امپاسبل دا چې هیټ له کولډ نه هارډ جي ته لاړ سي مطلب له سر جي نه ګرم جي ته لاړ سي. که ته انرژي چیرې په خرج کې پسې کېدل موږ نسو کولی. نو هیموسټاسیس چې کوم دا هغه د انټرنل باډي ټمپریچر یا انټرنل باډي چې کوم فینامنا دی ایکسټرنل انوایرمنټ سره مینټین کولو صلاحیت ته موږ هیموسټاسیس وایو. اوس موږ نن چې کوم ټاپک ته اصل چې دا هیموسټاسیس چې که دغه مینټیننس چې کوم موږ کوو دا که چیرې موږ د ټمپریچر ورکوو نو بیا دې ته موږ یو بل نام ورکړی ده چې هغه ته موږ وایو ترمو ریګولیشن. ترمو ریګولیشن د هغه ته موږ ترمو ریګولیشن وایو. ترمو ریګولیشن مطلب د ټمپریچر ریګولیټ کول دې ته موږ ترمو ریګولیشن وایو. اوس په وجود چې کوم نارمل ټمپریچر دا خو ما تاسو ته وښو چې 36.4 ډیګري سی نه واخله 37.3 ډیګري سی پورې دا به وجود کوشش چې زه دا نارمل ټمپریچر برقرار وساتو. خو لیټ سپوز ته بار وتلی یخ موسم دا او بار تر وتلی او وجود چې دی چې کوم هیټ ته اب اوس درومي بار طرف ته ځکه چې تا وجود ګرم دا بار ته یخ تر وتلی نو اوس مې ته ویلې چې سیکنډ لا مطابق ګرم جي نه به ساړه جي ته هیټ درومي ګرموالی به درومي نو د هیټ په تا وجود نه انوایرمنټ ته درومي. انوایرمنټ ته انوایرمنټ خو دا له وجود چې دا پروسس کیږي ترمو ریګولیشن پروسس کیږي. ترمو ریګولیشن وجود دا کوشش چې زه خپل نارمل ټمپریچر نارمل هم وساتو او د چې چینج نسی راي نو وجود به دا کوشش اوس دې دپاره وجود کوم کوم کارونه کوي چې دی خپل چې کوم نارمل ټمپریچر دا دغه من چې وساتي ځکه که دې نه چیرې دی ډول سیټ پوینټ چې کوم دا دې نه خطا څه مطلب دا چې کوم ریګولیشن دا وجود دی چې ناکام څه چې دا ټمپریچر وساتي نو بیا تا ته پته ده چې دې له وجې سړی مړېدلی هم سي. اوس وجود دې پر کومه فینامنا کوي کوم داسې پروسس کوي کوم داسې عملونه کوي چې هغه له وجې نه وجود د کوم نارمل ټمپریچر دا برقرار ساتلو شي کامیابېدلی. دغه هیټ ریګولیشن دپاره به چې هیټ دی پیدا کی او چې کوم هیټ د چې موجود ده په باډي چې موجود ده اول خو به د هغه کوشش کوي چې د وجود نه باره هیټ ونه وځي بل به د چې هیټ آلریډي کمپلیټ خو موږ ډیابیټیکلی نسو جوړولی چې د مکمل داسې سي چې د نه باره هیټ نسي تللی هیټ خامخا بیا وځي نو دې دپاره به دته ضرورت چې دی په وجود چې هیټ پیدا کړي نو دا هیټ پیدا کولو عمل ته موږ وایو ترموجینیسیس. ترموجینیسیس ترموجینیسیس وایو. اوس دا ترموجینیسیس د هیټ پیدا کولو عمل ته وایو. دا موږ په دوه طریقو باندې هیټ پیدا کولی شو.
یو دا شیورینګ، یو دا نان شیورینګ ترموجنیسس. نان شیورینګ ترموجنیسس، شیورینګ ترموجنیسس او نان شیورینګ ترموجنیسس دې چې څه فرق تا او دا وایي چې شته. شیورینګ ترموجنیسس دې ته وایي چې ته یخ ته وځې نو تا لاس تریږي، پښې دې تریږي، یخ دې مطلب تروي. نو دا ولې کېږي چې د کوم تاول والینټري مسل دی، والینټري مسل د کنټریکشن ریلیکسیشن شروع کی تا وجود تریږي او دې له وجې هیټ پیدا کیږي، ګرموالی پیدا کیږي او هغه ترموجنیسس چې هیلپ راکوي او ترموجنیسس چې هیلپ راکوي نو هغه هیټ چې کوم رقم سلی ده هغه بیا خپل نارمل پوینټ ته ځان رسولی شي. نو یو خو دا پروسس. بل دا نان شیورینګ ترموجنیسس. نان شیورینګ ترموجنیسس چې باډي څه وکړي، باډي دی چې هارمون او نرو سیستم استعمالوي. هارمون چې څه وایي، هارمون ته ومانه په دې باندې بل اکثر خلکو خو هارمون ته اوس دا زده کړه چې هارمون موږ سره په وجود چې سپیشل ټایپ اف کیمیکل دی یا اوبه ورته ووایه یا لیکوډ ورته ووایه چې هغه په وجود چې یو خاص قسمه کاري دا چې کوم ارګن نه ریلیز کېږي هغه ارګن ته موږ ګلینډ وایو. نو په وجود چې یو خاص قسمه ګلینډ دی چې هغه نه یو قسم خاص اوبه ریلیز کېږي او هغه په وجود چې کار ده یو سپیشل ټایپ اف کار ده. خو نان شیورینګ چې کوم ترموجنیسس عمل ده دی چې دوه قسمه هارمون زه تشوم چې دا چې کوم ترموجنیسس ده دا کولی شي هیټ پیدا کولی شي او هغه له وجې چې کوم تاول نارمل د ټمپریچر کوم نارمل سیټ پوینټ ته هغه ته ځان رسولی شي. نو نان شیورینګ ترموجنیسس چې موږ په باډي چې یو قسم هارمون ده چې هغه ته موږ وایو تایراکسین. تایراکسین او دا تایراکسین کوم ځای نه ریلیز کېږي؟ دا تایراید ګلینډ نه. تا په د مرۍ چې دلته یو ګلینډ ده چې هغه ته تایراید ګلینډ وایو او هغه نه یو قسمه اوبه خارجېږي، داسې ووایه هارمون دی، یو قسم کیمیکل ده هغه خارجېږي. او ولې خارجېږي؟ دا ځکه خارجېږي چې دې تا وجود ته دا میسج ورکوي چې ته خپل میټابالیزم زیات کا. میټابالیزم نو میټابالیزم چې زیات سي دا میټابالیزم وال ریټ زیاتوي. میټابالیزم وال اوس ته به وایي چې میټابالیزم ته لږ ټاس ورکړه. میټابالیزم موږ په وجود چې کیمیکل ریاکشن ده د دوه ټایپ دي، یو انابالیک ده یو کیټابالیک ده. انابالیک چې نوی پراډکټ جوړیږي خو هغه موږ په باډي چې نه کېږي هغه په آټوټرافیک ارګانیزم چې کېږي. موږ خو چونکې هیټیروټرافیک یو موږ خپل خوراک په خپله نسو تیارولی نو موږ په باډي چې کوم میټابالیک وال کوم سټیپ کېږي هغه ته موږ کیټابالیک وایو. او کیټابالیک چې کوم کاربوهایډریټ فیټ لیپډ دا چې کوم کیمیکلز دي یا چې کوم بایو مالیکیول دي دی ول بریک ډاون کېږي او هغه په ریزلټ چې هیټ پیدا کېږي. خو د تایراکسین نه علاوه یو بل هارمون ها ریلیز کېږي چې هغه هیټ پیدا کولو چې هیلپ راکوي. څرنګه هیلپ راکوي؟ هغه میټابالیزم زیاتوي خو هغه ول چې کوم افیکټ ده شارټ ټرم دپاره ده او د تایراکسین ول افیکټ لانګ ټرم دپاره ده. هغه کوم ده؟ اډرینالین ده. اډرینالین دا هم سره یو هارمون ده او دا هم د نان شیورینګ ترموجنیسس چې هیلپ راکوي او ترموجنیسس چې وسی مطلب هیټ پیدا سه نو هغه چې کوم ته په باډي چې یا تا په وجود چې کوم هیټ کم سلی ده هغه پوره کولو کوشش دو وکي چې کوم تایراکسین یا اډرینالین ده په دې ذریعه باندې چې کوم ترموجنیسس پروسس دا کنټینیو سي. نان شیورینګ خو مې ته وښو چې نان شیورینګ چې شته وایي هغه نه علاوه موږ سره وجود یوه مو بله خبره پسې وکړه چې وجود دا کوشش چې د کوم ما په وجود چې خپل کوم حرارت ته یا کوم هیټ ته یا کوم ګرمایش ته هغه باره طرف ته نه وځي نو هغه دی څرنګه کنټرول کوي. هغه دپاره لیټ سپوز دا زه وایم چې موږ باډي ول یو ویسلز ده یا وین ده یا آرټري ده چې دا لیټ سپوز سکین ده او دلته د سکین لاندې دلته یو رګ تلی ده نو دې رګ چې به څه شی بیا دی چې به بلډ وي، بلډ به فلو پکې کوي. نو دا بلډ پکې روان ده نو بلډ چې څه شی بلډ چې هیټ او هیټ دلته چونکې
بلډ چې روان ده نو مطلب دی چې به هیټ او هیټ بدل ته بیا وجود نه باره وتلی سي په اساني سره. خو وجود څه وکړي چې کله ته باره یخ ته وځې نو وجود څه وکړي ویزو کنسټرکشن وکړي. ویزو کنسټرکشن مطلب چې د کوم رګونه یې هغه تنګ کړي. ولې تنګ کړي چې دغه دلته کومه وینه پکې بیاږي کوم بلډ پکې بیاږي چې هغه کم بیا پکې بیاږي. نو چې هغه کمی نو مطلب چې د چې کوم هیټ ته هغه به کمی نو بیا که لاس کېده نو بیا به کم لاس کېږي. او بیا دلته فیټ لیر ها دی جوړ کی. نو فیټ موږ ته پته ده چې یو انسولیټر ده مطلب دی نه هیټ نه پاس کېږي. نو وجود داسې د خپل چې کوم انټرنل هیټ چې د چې موجود ده هغه داسې روکتام کوي بیا دنه بار ته انوایرمنټ ته نسی وتلی. ایغه نه علاوه تا به سوچ کړی چې په یخ چې سړی داسې غټ غوندې سي دا ولې چې هغه فیټ لیر په چرمنې لاندې راشي او ایغه له وجې دا هیټ باره نسی تللی. او دا چې کوم ویزو کنسټرکشن دا که ته چیرې ډایرکټ ګرم یخ سلې نو دا ویزو کنسټرکشن ډیر زر وسی او ایغه له وجې تا ته هارټ اټیک کېدلی سي. ولې چې لیټ سپوز او بیا هغه کسان چې ایغه ته الریډي د هارټ مسلې دي لیټ سپوز زمای چې دا د یو پیشنټ یا د یو داسې کس وین دا یا رګ دا چې هغه ته کولیسټرول یا د دغه شیانو مسلې دي نو هغه ول چې کوم ویسلی اخو اسې تانګي او بیا چې دغه کله د ویزو کنسټرکشن په چې وسی نو دا به نور تنګ سي نو دا ځای به مکمل سره ولګیږي چې دا تنګ سي نو دا به مکمل سره ولګیږي نو هغه بلډ فلو به نه پچې کېږي نو زړه ته به ډېره خواري په ورغاړه سي چې دی خپله نارمل فنکشن کوي او دې له وجې ته هارټ اټیک راتلی سي او نور هم کمپلیکیشن دماغ یا پیرالایسز ها ته کېدلی سي فالجو ته کېدلی سي. دا د نن موږ لیکچر و چې هوموسټیسس چې ته وایي ترمو ریګولیشن چې ته وایي په یخني چې کله سړی له ګرم بسترې نه وځي او باره انوایرمنټ ته ډایرکټ انټر سي نو دی په انسان په وجود باندې څه بیډ افیکټ کېدلی سي. انشاءالله امید لرو چې ټولو ته به سمه چې راغلی ویډیو مخ ته ملګرو سره ضرور شیر کوو. ما ته راکړو اجازت د خدای په امان.